سلامونه خوږو دوستانو، هیله مند یم چې روغ جوړ او صحتمند به یاست. زه نورالدین علم دوست یم چې د مشال کورس د انګلیسي ژبې د زده کړې په موخه دا د نن بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم او هیله مند یم چې د مشال کورس د 22مې برخې درس مو په صحیح ډول نوٹ او حافظې ته سپارلی وي. راځو نن د 23مې برخې درس ته چې تاسو ته به یې وړاندې کوو، تلفظ او معنا کوو به راسره پاتې شئ. نو خوږو دوستانو، لکه د تل په څېر راځو لومړی د جملو برخې ته. د جملو په برخه کې اولې جملې ته ځیر شئ. د اولې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ I am going to rest. تلفظ څنګه کوو؟ I am going to rest. په پښتو کې معنا څنګه کوو؟ زه د استراحت لپاره ځم. I am going to rest. زه د استراحت لپاره ځم. له اولې جملې نه تیریږو، راځو دوهمې جملې ته. د دوهمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ I want to visit my family. تلفظ څنګه کوو؟ I want to visit my family. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ زه غواړم خپلې کورنۍ ته ورشم. I want to visit my family. زه غواړم خپلې کورنۍ ته ورشم. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. I want to visit my family. زه غواړم خپلې کورنۍ ته ورشم. له دوهمې جملې نه هم تیریږو، راځو درېیمې جملې ته. د درېیمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ Where do you work? تلفظ یې څنګه کوو؟ Where do you work? په پښتو کې معنا څنګه ده؟ ته چیرته کار کوې؟ Where do you work? ته چیرته کار کوې؟ تلفظ یو ځل بیا تکراروو. Where do you work? ته چیرته کار کوې؟ خوږو دوستانو، له درېیمې جملې نه هم تیریږو، راځو څلورمې جملې ته. د څلورمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ I want to buy this. تلفظ یې څنګه کوو؟ I want to buy this. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ زه غواړم دا واخلم. I want to buy this. زه غواړم دا واخلم. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. I want to buy this. زه غواړم دا واخلم. له څلورمې جملې نه هم تیریږو. خوږو دوستانو، راځو پنځمې جملې ته. د پنځمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ Can I use your phone? تلفظ یې څنګه کوو؟ Can I use your phone? په پښتو کې معنا څنګه کوو؟ کولی شم ستا تلیفون وکاروم. Can I use your phone? کولی شم ستا تلیفون وکاروم. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. Can I use your phone? کولی شم ستا تلیفون وکاروم. نو خوږو دوستانو، د جملو په برخه کې مو دغه 5 جملې تلفظ او معنا کړې. هیله مند یم چې په تلفظ او معنا یې پوه شوي یاست. ځو د درس په جریان کې د جملو دوهمې برخې ته راسره ملتیا وکوئ. نو خوږو دوستانو، د سنټنسز پارت یا د جملو دوهمې برخې ته هم ښه راغلاست درته وایم. د جملو په دوهمه برخه کې اولې جملې ته ځیر شئ. د اولې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ Where do you live? تلفظ یې څنګه کوو؟ Where do you live? په پښتو کې معنا څنګه ده؟ ته چیرته اوسېږې؟ Where do you live? ته چیرته اوسېږې؟ تلفظ یو ځل بیا تکراروو. Where do you live? ته چیرته اوسېږې؟ له اولې جملې نه تیریږو، راځو دوهمې جملې ته. د دوهمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ I live in Kabul. تلفظ یې څنګه کوو؟ I live in Kabul. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ زه په کابل کې اوسېږم یا زه په کابل کې ژوند کوم. I live in Kabul. زه په کابل کې ژوند کوم. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. I live in Kabul. زه په کابل کې اوسېږم یا زه په کابل کې ژوند کوم. خوږو دوستانو، له دوهمې جملې نه هم تیریږو، راځو درېیمې جملې ته. د درېیمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ Wear clean clothes. تلفظ یې څنګه کوو؟ Wear clean clothes. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ پاکې جامې واغونده. Wear clean clothes. پاکې جامې واغونده. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. Wear clean clothes. پاکې جامې واغونده. له درېیمې جملې نه هم تیریږو، راځو څلورمې جملې ته. د څلورمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ Sorry, I'm late. تلفظ یې څنګه کوو؟ Sorry, I'm late. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ بخښنه غواړم، ناوخته شوم. Sorry, I'm late. بخښنه غواړم، زه ناوخته شوم. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. Sorry, I'm late. بخښنه غواړم، زه ناوخته شوم. له څلورمې جملې نه هم تیریږو، راځو پنځمې جملې ته. د پنځمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ Always speak the truth. تلفظ یې څنګه کوو؟ Always speak the truth. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ تل رښتیا وایه. Always speak the truth. تل رښتیا وایه. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. Always speak the truth. تل رښتیا وایه. نو خوږو او قدرمنو دوستانو، د سنټنسز پارت یا د جملو په دوهمه برخه کې مو هم 5 جملې تلفظ او معنا کړې. هیله مند یم چې په تلفظ او معنا یې پوه شوي یاست. زو د ورډز پارت یا د لغتونو برخې ته راسره پاتې شئ. خوږو او قدرمنو دوستانو، د ورډز پارت یا د لغتونو برخې ته هم ښه راغلاست درته وایم. د ورډز پارت یا د لغتونو په برخه کې اول لغت ته ځیر شئ. د اول لغت تلفظ به څنګه کوو؟ Food. تلفظ یې څنګه کوو؟ Food. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ خواړه. FOOD. Food د خوړو په معنا ده. له اول لغت نه تیریږو، راځو دوهم لغت ته. د دوهم لغت تلفظ به څنګه کوو؟
water تلفظ یې څنګه کوو water په پښتو کې معنا څنګه ده اوبه water water د اوبو په معنا ده له دوهم لغت نه هم تیریږو راځو دریم لغت ته د دریم لغت تلفظ به څنګه کوو tea تلفظ یې څنګه کوو tea په پښتو کې معنا څنګه ده چای tea د چایو په معنا ده له دریم لغت نه هم تیریږو راځو څلورم لغت ته د څلورم لغت تلفظ به څنګه کوو milk تلفظ یې څنګه کوو milk په پښتو کې معنا څنګه ده شیدې milk milk د شیدو په معنا ده له څلورم لغت نه هم تیریږو راځو پنځم لغت ته د پنځم لغت تلفظ به څنګه کوو bread تلفظ یې څنګه کوو bread په پښتو کې معنا څنګه ده ډوډۍ یا مړۍ bread د ډوډۍ یا مړۍ په معنا ده bread bread ډوډۍ ته وایي خوږو دوستانو د لغتونو په برخه کې پنځه لغتونه تلفظ او معنا شو زو اوس شپږم لغت ته د شپږم لغت تلفظ به څنګه کوو rice تلفظ یې څنګه کوو rice په پښتو کې معنا څنګه ده وریجې rice د وریجو په معنا ده rice rice وریجو ته وایي له شپږم لغت نه هم تیریږو راځو اووم لغت ته د اووم لغت تلفظ به څنګه کوو meat تلفظ یې څنګه کوو meat په پښتو کې معنا څنګه ده غوښه meat meat د غوښې په معنا ده له اووم لغت نه هم تیریږو راځو اتم لغت ته د اتم لغت تلفظ به څنګه کوو egg تلفظ یې څنګه کوو egg په پښتو کې معنا څنګه ده هګۍ egg د هګۍ په معنا ده له اتم لغت نه هم تیریږو راځو نهم لغت ته د نهم لغت تلفظ به څنګه کوو fish تلفظ یې څنګه کوو fish په پښتو کې معنا څنګه ده ماهی fish د ماهی په معنا ده له نهم لغت نه هم تیریږو خوږو دوستانو راځو لسم لغت ته د لسم لغت تلفظ به څنګه کوو fruit تلفظ یې څنګه کوو fruit په پښتو کې معنا څنګه ده میوه fruit د میوې په معنا ده نو خوږو دوستانو د ورډز پارت یا د لغتونو په برخه کې مو لس واړه لغتونه تلفظ او معنا کړل هیله مند یم چې په تلفظ او معنا یې پوه شوي یاست له ځان سره په بار بار تکرار کړئ او نوٹ کول یې هم مه هیروئ نو خوږو دوستانو د ورډز پارت یا د لغتونو برخه په همدې ځای پای ته رسوو د ګرامر پارت یا ګرامر برخې ته ځو خو له هغه نه مخکې یوه لنډه یادونه باید وکوم که مو زموږ د مشال کورس د یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي نو د مشال کورس چینل ته ورشئ د سبسکرایب تڼۍ کلیک کړئ تر څو په آینده کې زموږ هره نوې اپلوډ شوې درسي ویډیو ستاسو مخې ته راشي اوس نو راځئ چې د مشال کورس په 23مه برخه کې د ګرامر پارت یا ګرامر برخه تدریس کړو راسره ملتیا وکوئ نو خوږو دوستانو د ګرامر پارت یا ګرامر برخې ته هم ښه راغلاست درته وایم د ګرامر پارت یا ګرامر په برخه کې نن کمپاوند ناون یا مرکب اسم تلفظ او معنا کوو چې کمپاوند ناون یا مرکب اسم څه ته وایي راځئ چې تلفظ او معنا یې کړو توجه مو غواړم په لومړیو کې د مرکب اسم تعریف په انګلیسي کې راخلو تلفظ او معنا کوي compound noun the combination of two nouns is called compound noun example bookstore college student homework تلفظ یو ځل بیا کوو compound noun the combination of two nouns is called compound noun examples bookstore college student homework په پښتو کې معنا څنګه کوو مرکب اسم څه ته وایي د دوه اسمونو مجموعې ته مرکب اسم وایي چې لاندې مثالونه دي کتاب پلورنځی کالج شاګرد او کورنۍ دنده تلفظ یو ځل بیا تکراروو compound noun the combination of two nouns is called compound noun examples bookstore college student homework مرکب اسم د دوه اسمونو مجموعې ته مرکب اسم وایي مثالونه یې کتاب پلورنځی د کالج شاګرد کورنۍ دنده نو خوږو دوستانو د ګرامر پارت یا ګرامر په برخه کې مو د کمپاوند ناون یا مرکب اسم تعریف راخیسته و هیله مند یم چې په تلفظ او معنا یې پوه شوي یاست نور د 23مې برخې درس په همدې ځای پای ته رسوو تاسو چې هر چیرته یاست لوی الله جل جلاله ته سپارم خوشحاله تازه او کامیاب اوسئ